دوستانو سلامونه. نن په واتس اپ کې درته د یو داسې آپشن په اړه معلومات درکوم. کېدای شي ډېری کسان د ده په اړه دغه آپشن په اړه معلومات ونه لري. هغه لپاره تاسې به خپل واتس اپ ته لاړ شئ. زه واتس اپ بزنس کوم. دلته چې مې کلیک وکړ، دلته درې ټکو باندې کلیک کول نه وروسته به سیټینګز باندې کلیک وکړم او دلته چیټس آپشن کې دغه چیټ سیټینګز کې لومړی کوم آپشن چې د انټر از سینډ، انټر کې ول سینډ یور میسج. دا آپشن فعلا تاسې ګورئ. کله چې دا غیر فعاله وي نو زه به تاسو ته هغه وښیم. بیک به لاړ شم. نو دلته به په دغې خپل ګروپ هر یو هغه چې تاسې به مو دا یو چیټ باکس ته لاړ شئ، چا سره چې مو چیټینګ کړی، کوم دوست انډیوال سره مو، نو زه په دې باندې کلیک کوم خپل ګروپ. دلته ګورئ زه به دغه ځای کې د کوم ځای کې چې پیغام لیکل کېږي دې باندې به کلیک وکړم. نو دغه آپشن تاسې کیبورډ کې نه، دغه علامه چې ده د غشي علامه، کله چې زه مثلا اوس دلته لیکم مثلا سلام چې مې ولیکه، کله چې دغه آپشن چیټ سیټینګ کې ما چې تاسو ته وښود هغه چې غیر فعاله وي نو تاسې چې کله په دې غشي علامه باندې کلیک کوئ دا به مسافه ورکوي، یعنې لاندې هغه ته به راځي، خط ته ده. خو کله چې دا آپشن تاسې فعالوئ ګورئ زه په دې باندې کلیک کوم، مسافه اخلي، یعنې لاندې خط ته راځي. نو زه به تاسو ته همغه آپشن اوس فعاله کړم. بیا درته دوباره هم دې ځای ته راشم، بیک ځم، دلته سیټینګز ته چې لاړم، هلته چیټس کې بیا دغه آپشن انټر از سینډ. نو دا آپشن زه فعالوم، انیبل کوم. اوس به تاسو ته بیا همغه ځای ته لاړ شم او هغه به درته وښیم چې څه فرق یا څه توپیر دې سره راغی. نو بیرته همدې ځای ته راغلم، سلام چې مې لیکلی و. نو ګورئ تاسې دغه آپشن چې د غشي و هغې نه خبره هغه ته شوې ده، مثلا دغې بل هغه ته علامې ته اوښتې ده. نو زه چې کله په دې باندې کلیک کوم دا پیغام به سینډ کېږي، ډایرکټ به سینډ کېږي، یعنې مسافه به نه کېږي. یعنې دې ځای نه هم تاسې بیا کولی شئ چې دا پیغام ولېږئ. نو دا وه د نن ویډیو. که خوښه شوې وي در سره لایک یې کړئ، که کوم نظر پوښتنه لرئ موږ سره د کمنټ لارې شریک کړئ. نو که چینل مو تر دې دمه نه وي سبسکرایب کړی در سره سبسکرایب یې کړئ چې په راتلونکي کې همداسې نورې ویډیوګانې هم زر سره شریکوم. نو تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربانه رب سپارم.